علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو نوې ویډیو کې د موبایل یو داسې سیټینګ درته راښایم چې تاسو خپل د موبایل د هر حساب کتاب نه خبر یې. مطلب ستاسو موبایل بل څوک استعمالوي یا ستاسو موبایل تاسو په خپله استعمالوئ، کم اپلیکیشن څونه ټایم استعمالیږي د هغې مکمل معلومات به تاسو ته وي چې څونه وخته پورې ستاسو د موبایل کم یو اپلیکیشن استعمال شوی دی. نو قدرمنو دغه سیټینګ په موبایل کې لازمي وکړئ، هسې نه بیا وروستو خفه یې، داسې نه ستاسو موبایل چېرته داسې چاله ورکوئ تاسو ځینې اپلیکیشن یا پرسنل ډیټا وي تاسو غواړئ چې دغه څوک استعمال نه کړي، نو هغه به اټومیټکلی تاسو ته پته لګي چې ستاسو موبایل کې به دا ایف دونه ټایم استعمال شوی دی، دا دونه استعمال شوی دی، د هغې مکمل حساب کتاب چې دی هغه به تاسو سره ستاسو په موبایل کې معلومیږي. قدرمنو ویډیو کې درته دغه طریقه راښایم، ویډیو راسره تر اخره وګورئ، ویډیو سکپ کوئ مه. خو دې نه مخکې ویډیو کې ناراض دی که تر اوسه پورې تاسو ته موږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل یې سبسکرایب کړی، دا سبسکرایب کړئ، خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوې ویډیو تاسو ته په وخت باندې در رسي. دې لپاره به تاسو ته اپلیکیشن پکار وي، هم د دغه اپلیکیشن لینک موږ تاسو ته په کمنټس او ډسکرپشن کې راکړی دی. سمپل تاسو به دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ. کله چې تاسو دغه اپلیکیشن خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ، خپل موبایل کې کولاو کړئ، نو دا تاسو نه سمپل یو پرمیشن غواړي، ټیک ده، دا به تاسو دې ته پرمیشن څه کوئ الاف کوئ. دا وګورئ دا هر څه سیټینګز چې دي وغیره دا به تاسو له دې ځایږي نه که آف وي، دا وګورئ تاسو به له دې ځایږي نه دا آن کوئ، مطلب پرمیشن دی دا به دې ته سمپل تاسو الاف کوئ. کله چې دې ته دا پرمیشن تاسو الاف کوئ تاسو واپس راشئ، دلته کې تاسو وګورئ کیمرا څونه استعمال شوی ده، دروازې صحیح ده، مایکروفون څونه استعمال شوی دی، یا نور ایپس چې کم هم ایپ دی واتساپ وغیره هر سیز چې دی، مطلب تاسو موبایل کې څه شی هم استعمال دی صحیح ده، هغه څونه ټایم استعمال شوی دی، نو هغه تاسو ته مکمل د هغې معلومات راکوي چې بای دا دونه ټایم استعمال شوی دی، دا دونه ټایم استعمال شوی دی. نو که تاسو استعمال کړی وي خو ټیک ده، که تاسو نه علاوه چېرته ستاسو موبایل بل چا تاسو نه اخیستی وي او هغه استعمال کړی وي، نو هغه به هم تاسو ته پته لګي چې بای ستا موبایل په دې ټایم کې د دې ټایم نه د دې ټایمه پورې دونه وخت چې دی دغه اپلیکیشن استعمال شوی دی. نو دې سره به دا وي چې ستاسو د موبایل د منټ معلومات په تاسو ته وي چې ستاسو موبایل څوک هم استعمال کړي، څنګه یې هم استعمال کړي، د هغې مکمل معلومات په تاسو ته وي. د دې سره سره د دې تیم چینج یا د دې لوکیشن چینج اپ لیمیټیشن هر څه چې دي هغه تاسو د دې ځایږي نه څه کوئ ښه په اسانه طریقې سره کولی شئ. دا نوټیفیکیشن الرټ پکې هم دی، ټیک ده، اوور پرمیشن مطلب د څه ټایمه پورې تاسو دې له پرمیشن ورکړئ چې دونه ټایمه پورې د دا اپ استعمال شي، د هغې نه بعد دې نشي، نو چې کله هغه ټایم پوره شي نو ستاسو موبایل به تاسو له یو انډیکیشن راکړي چې تا د اپ ټایم زیات استعمال شو. نو قدرمنو دغه سیټینګ دی دا خپل په موبایل کې لازمي یو ځلې وکړئ او خپل موبایل د هر سیکنډ استعمال نه ځان خبر وساتئ. قدرمن دا باندې ویډیو امید لرم چې خوښ شوی وي، که خوښ شوی لایک یې کړئ، چینل سبسکرایب ول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.